د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په وروستیو کې په هیواد کې ګڼ شمېر سیلابونه راوتلي دي چې زیاترو هیوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. حکومت تر دې دمه په ښه توګه سیلابونو ته لاسرسی کړی ده. تاسې به مخکې په ویډیو کې وګورئ چې په کندهار ولایت کې په سیلاب کې بند کسان د امنیتي ځواکونو لخوا راویستل کېږي. د فیض آباد په سیمه کې د څادر مانده او نورې شیلې او غټ غټ سیلابونه راغلي دي. د هغو څخه موږ راغلي اوس د روړۍ په شاوخوا کې په یوه سیمه کې ولاړ یو چې هلته سیلابو زیات تاوان رسولی دی. د هغې بزګرانو له جملې څخه یو بزګر پیدا کړی دی. بزګر به وغږوو اوبه تقریبا دلته 2000 متره په هوارې راغلي دي. څادر مانده خو له دې ځایه څخه ډېر لرې ده. د فتاو د غدخیلو له کلي سره شاوخوا د غدخیلو کلي ته اوښتي دي. هغه ځای یې موږ ویډیو سره شریکوو. و دلته راغلي یو دلته درمندان د خلکو ولیدي او کښتونه یې خراب کړي دي. تقریبا ډېرې برمې 2-3 سوه برمې ډکې کړي دي. د هغو ټیمنې څخه مې یو بزګر پیدا کړی دی. اوس بزګر پوښت و سلام کاکا څنګه یې جوړ یې؟ سهار له خیرته ولاړه په څه وخت راغلې څونه راغلې درمند یې څنګه یووړ برمې یې څنګه والله خو چور شپه وه د وراره برمې را ډکه کړې کښتونه یې را برباد کړو. کودې و غنم و درمندان دا ټول سره یووړو تخمونه یې برباد کړو. موږ ډېر کورت کور یو ډېر در بدره یو ډېر خار په سره یو له غنمو ماسې بل څه هم نه ده کرلی بس خالي غنم ویوی وړو تخمونه غنم برمې 400 برمې ډکې کړې مطلب دا ده تخمونه یې برباد کړو. خړې پر واړولې کودې یې یوړې درمندان یې یوړو در بدره حال د دغه اوس اوبه ته وینې چې دا روانې دي. د څادر څخه ته کلیو پورې کابو اندازه دا درو ته راورسېدې اوبه د هوارې تلې مطلب دا ده. موږ په مټې ځانونه ځینې خلاص کړو. غنم خو یوړو ساسې رالو لکه خیر ستا خیر زما برباد. په دغه علاقه کې تقریبا دومره زیاتې اوبه راغلي د اشرفیانو ځایو ته تاسې وګورېږي بیخي یو مخ 3 حصې شمسیې ټکلې ده. یوه حصه ښکاره ده. زما ژوند شوی ده دغه اوبه نه دي راغلي. دا شاوخوا برمې ټول ډکې کړي دي. یو بل د برمو والا دلته څخه پوښتنه کړو د لامره څنګه د ستا برما یې ډکه کړې ده؟ نورې څو برمې ډکې کړې څنګه ډکې کړې دي؟ اوس ما برما ډکه کړې وه. ما برما باندې 2000 متره ما 1100 متره ما پایپ اچولې وه. ولې مې اوبه بولې هلته اوبه نه وي. هغه چې اوس راغله ما برما مې را چالو کړه. برما ډکه وه. ما یې په دغه کې بند سمرسیبل په خټه کې هغه م په نفرو باندې راوښکی. هغه مې څه را بالا کړو هسې مې پرېښوی چې را رئیس وو دغه برمې دلته چې له هغه سره څخه دا کښتونه را شروع شوي دي. دا څادر چې راوښتی له هغه سره پرې 300 تر 400 پورې برمې مکمله خرابې کړي دي. او دا غنم او دا درمندانو رشکې دا رشکه د تخم رشکه وه اوس تر خټ ولاندې. افغان حکومت وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په ځینو ولایتونو کې ګڼ ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم BBC ته ویلي تر دا مهاله 20 کسان وژل شوي دي او 32 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي د دغه سیلابونو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼ کورونه نړېدلي
او په زرګونو جریبه ځمکه هم خرابه شوې ده. د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ مشر وایي د یکشنبې په شپه په دې ولایت مرکز کې د سیلابونو 15 کسان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیلابونو هلته 50 کورونه هم ویجاړ کړي دي. بلخوا په ختیځ نورستان ولایت کې هم سیلابونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. تر ډیره د نورستان واما ولسوالۍ کوردور سیمه سیلابونو ځپلې ده. باختر خبري اژانس وایي هلته د سیلابونو سلګونو جریبه ځمکه هم وړې ده او د نورستان کونړ ترمنځ نښلوونکي پل یې هم ویجاړ کړی ده. بلخوا د وردګو ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست وایي تېره شپه په جغتو ولسوالۍ کې تیز باران شوی چې ځاني تلفات نه لري او په وینا یې زرګونه جریبه ځمکه یې لاندې کړې ده. شمسۍ وړي دي او 3 پلونه یې هم نړولي دي. دا سیلابونه د جغتو ولسوالۍ سویلي برخه د غزنی ولایت د رشیدان ولسوالۍ لخوا هم راوتلي دي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي وو د کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزني او زابل په ګډون د افغانستان په ځینو نور ولایتونو کې د لا ډېر ورښتونو او سیلابونو او تیزو بادونو اټکل شوی ده. د چنګاښ پر 15مه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوښتي وو. څو ورځې وړاندې په زابل، کابل، کندهار، وردګو، غزني او ننګرهار ولایت کې ځاني او مالي زیانونه هم اوښتي وو. د یادولو ده چې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د غنمو او میوو په ګډون د ځینو حاصلاتو د راټولولو وخت ده. عذاب دا هغه د بیرګټ کور ده چې دغه ځای دی راپاوه دا ټول کور ده دغه یوه کوټنۍ پکې پاتې ده تشناب غوندې کې پاتې ده نور ټول دا منطقه یې ټول اواره کړې دا منطقه د سکور اسلای ټول اواره